بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. په دې درس کې به ملګرو موږ تاسو ټایم او ډیټ په باره کې معلومات ترلاسه کوو. اول کوېشن how to bring time، دویم how to bring date، دریم how to bring together with country name، څلورم how to get help. صحیح ده ملګرو. زه راځم CMD ته. ټایم به ورته ولیکم، ماته به ټایم راکړي انټر. ډیټ مې ورته ولیکم، ماته به ډیټ راکړي انټر. صحیح شو. د کرنټ ډیټ، د کرنټ ټایم. که زه لیکم فار ایگزامپل صرف ټایم غواړم PROMPT پرومپټ ورته ولیکئ $T، ماته به ټایم راکړي. صحیح شوه. اوس که زه له دې څخه وځم، دا راسره هاور دی، دا منټ دی، دا سیکنډ دی، دا مینی سیکنډ دی. صحیح شوه. که دې څخه وځم پرومپټ به ولیکم $P$G. صحیح شوه. اوس سره راځم فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې پرومپټ $D، ډیټ یې ماته راکړه. صحیح شو. دا څه ورته ولیکم $P$G. صحیح شوه. زه ورته لیکم فار ایگزامپل چې ماته ټایم راکړه یا ډیټ، خو د کنټري نیم سره یا دواړه راته راکړه. پرومپټ $T$D سپیس پاکستان انټر. ماته هماغه اتوماتیکلی راته راوست. صحیح شوه. پرومپټ $P سپیس $G ماته اتوماتیکلی دې خواته راغلی. هیلپ به زه څنګه علم؟ هیلپ به زه داسې علم چې ټایم به ورته ولیکم /question mark انټر، ماته اتوماتیکلی راکړه. صحیح شوه. ډیټ question mark. صحیح شوه. اتوماتیکلی ماته هیلپ راکړه. امید لرو چې په دې شارټ لیکچر باندې پوه شوي یاست.